د کاشف وفا ورور د خوندورو شعرونو نه پس ښاغلي دریاب لالا له بلنه ورکوو چې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. ښاغلی دریاب لالا. گفتار د لیونو کې وي ګلونه هم ماران، کتار د لیونو کې ډېر ولاړ پیغمبران. پروا یې غني نه کړي که یې سپک تلي که دروند، توفه څه به دا جهان وي او څه ټول د دې جهان. د غني خان بابا په دغه دوو شعرونو د ټولو ډېره مننه کوم، د کرامت خاکي جان صاحب او کاشف وفا صاحب. او دا بل کلام هم دی د غني خان بابا ټولو ته دې ډالۍ وي. جنګو د سانګاڼو چینده خو بیبي یې یوړه، ورانه په وړو شي چې د غټو شي جګړه. جنګو د سانګاڼو چینده خو بیبي یې یوړه، ورانه په وړو شي چې د غټو شي جګړه. سر له د غونډې چې د سیلاب چپه روانه شي، کندو ډنډو کې په تیزو خوره کړي خړه. غم به د سبا کوو سبا نن د نن مزه واخله، غم به د سبا کوو سبا نن د نن مزه واخله. خانده خوشحالیږه وراکاږه غوړه زیړه، دا خو بس یو عشق دی چې بخل کړي بې غرضه، هسې څوک ناري کې چاله نه ورکوي ګوړه. دا خو بس یو عشق دی چې بخل کړي بې غرضه، هسې څوک ناري کې چاله نه ورکوي ګوړه. وفا صاحب هله به خبر شي چې د کندې منځ له ورشي، جاړې به محل کې یادوي به دې جونګڼه. هله به خبر شي چې د کندې منځ له ورشي، جاړې به محل کې یادوي به دې جونګڼه. بې سره سر د غني نه دی د خرڅولو سر، بې سره سر د غني نه دی د خرڅولو سر. ځکه مدام خوري سپوره نصیب کې نشته غوړه. او دا بل کلام هم دی د غني خان بابا، او نوم یې دی دا څوک دی. دا څوک دی د چا نه خفه دی او چاته پکار دی، په ژمي ووری شي په اوړي انګار دی. د چا نه خفه دی چاته پکار دی، په ژمي ووری شي په اوړي انګار دی. پلار یې ژوندی خو په خپله پلار دی، پلار یې ژوندی خو په خپله پلار دی. په کمزوري سکر زورور ته ګلزار دی، په بډی پیاز دی خو په سر یې داستار دی. په بډی پیاز دی خو په سر یې داستار دی. په لاس کې تیغ دی په خوله کې خامار دی. د شیطان مرید دی خو د خدای تابعدار دی. د شیطان مرید دی خو د خدای تابعدار دی. خبره یې ونه مني، خبره یې ونه مني، خو هسې یار دی. په اخره کې د غني خان بابا یو دوه شعرونه نور. زه چې زو په کومه چې ځې ما نه به څه پاتې شي، درد او بیابان او رکېدل او تور خالونه. وایه غني خانه یاره تا ته به مې څه پاتې شي، دا په ماښامي کې خورې شوي زیړ ګلونه. ډېره مننه یاره. ډېر ښکلی د ښاغلي دریاب لالا ډېره مننه کوو. ډېر ښکلي او په زړه پورې شعرونه د غني خان بابا. او یاده دې وي چې دریاب لالا یو بې تعلیمه سړی دی او دومره ډېر څه یاد کړي دي. ښه بالکل دا د ده دپاره یو د ویاړ خبره ده.